فلسطیني مجاهدینو وګټله، اسرائیلیان باید تاوان ورکولو ته اړ کړل شي. د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون دوشنبه د اسرائیلو د ملاتړي هیواد امریکا له لوري په غزه کې د اوربند د ټینګښت په اړه وړاندې شوې طرحه تایید کړه. په تبصره کې زیاته شوې چې د امریکا په دغې طرحه کې د اوربند ټینګښت، د اسیرانو تبادله، له غزې د اسرائیلي ځواکونو وتل او ځینې نور موارد شامل دي. هغه ویلي چې حماس د فلسطینیانو د ټولو حقوقو د خوندیتوب پر شرط د دغې هوکړې له تایید څخه هرکلی کړی او خبرو ته یې چمتووالی ښودلی. د مبصر په باور صهیونیستي رژیم له دغې هوکړې سره مخالفت ځکه ښودلی چې دوی په بشپړ ډول د حماس غورځنګ له منځه وړل او د غزې امنیتي چارې په لاس کې اخیستل غواړي. مبصر وړاندې ویلي چې اسرائیل دغه راز له قید او شرط پرته د خپلو ټولو زندانیانو ازادېدل هم غواړي، هغه څه چې حماس او نورو فلسطیني جهادي ډلو ته د منلو وړ نه دي. په تبصره کې زیاته شوې چې د امریکا له لوري د دغه ډول هوکړې وړاندې کول، د اسرائیلو د دفاع وزیر استعفا، د پوځ د نورو مهمو غړو له دندو لاس په سر کېدل او له دندو د پوځیانو تېښته، په خپلې دندې او غزه کې د روانې جګړې له لارې د اهدافو په ترلاسه کولو کې د نتنیاهو حکومت پاتې راتلل، د اپوزیسیون مخالفتونو زیاتېدل، هغه څه دي چې په ښکاره ډول د غزې په روانه جګړه کې د اسرائیلو د ماتې او حماس غورځنګ په ګډون د فلسطیني مجاهدینو د بریا پخلی کوي. د مبصر په اند اسرائیل په تیرو شاوخوا اتو میاشتو کې د امریکا او نورو هیوادونو له میلیاردونو ډالرو سره ونه توانېدل چې غزه کې خپل اهداف یعنې د حماس له منځه وړل او د خپلو اسیرانو ازادول ترلاسه کړي. د تبصرې په وروستۍ برخه کې راغلي چې د اوربند تر دغه پریکړې وروسته باید ژر تر ژره اوربند ټینګ شي، اسرائیلي ځواکونه له غزې ووځي او اسرائیلیان اړ شي چې د غزې د آبادیو او د قربانیانو کورنیو ته د هغوی تاوان ورکړي.